په افغانستان کې د ارواپوهنې وضعیت څنګه روان ده؟ موږ او ارواپوهنه په کومه خوا روان یو؟ سلامونه دوستانو، په افغانستان کې د ارواپوهنې وضعیت څنګه روان ده؟ موږ او ارواپوهنه په کومه خوا روان یو؟ موږ څومره له ارواپوهنې نه استفاده کړې؟ هغه ستونزې، هغه خنډونه، هغه ربړې چې افغان ولس ورسره مخامخ ده او هغه مسیر، هغه ګامونه چې ارواپوهنه یې اخلي په افغانستان کې څه ډول دي؟ په څه رقم دي؟ په څه شکل دي؟ زه فکر کوم چې وضعیت ښه نه ده. یعنی هغه څه چې موږ توقع کوو له ارواپوهنې، هغه څه چې موږ توقع کوو له یوې ټولنې او له سیاسي جوړښتونو یا ساختارونو، هغه په هغه شکل نه دي چې په افغانستان کې د یوې محتوا د تولید، د یوه علم د رشد او له یوه علم نه د ښې استفادې او ښې کار اخیستنې لامل او جوګه سي. موږ په دولتي جوړښتونو او ساختارونو کې ډېرې داسې ژورې او عمیقې ستونزې لرو. موږ په قوانینو کې ډېر داسې ژور او عمیق مسایل لرو چې د ارواپوهنې په شمول د ډېرو هغو نورو پدیدو چې له نړۍ راواردېږي افغانستان ته او افغان ټولنه ډېر زیات اړتیا او ضرورت ورته لري، د هغو په وړاندې په خپله په جوړښتي ډول، په دولتي ډول مانع او خنډ دي. دا خنډونه د جمهوریت په وخت کې، له جمهوریت نه وړاندې او اوس په امارت کې په خپل حال او په خپل قوت پراته دي. اما یو څه نور مسایل هم شته چې زه غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو. په عام ډول، په عمومي ډول، لومړی مورد دا ده چې د ارواپوهنې په اړوند د افغان ولس او افغانانو باور او علاقمندي ډېره شدیده په چټکتیا کې روانه ده. یعنی دلته خلک ډېر چټک د دغه علم مینوال کیږي، ډېر زیات علاقمند سوي دي خلک د ارواپوهنې، ډېر زیات لیوالتیا ښیي، ډېره زیاته مینه ښیي. دا په دوو برخو کې ښیي. یو په دې برخه کې چې ډېری نجونې او هلکان نن غواړي چې د ارواپوهنې رشته ولولي. دویم، ډېری نجونې او هلکان او کورنۍ او لویان غواړي چې دغه رشته د دغې رشتې آثار او کتابونه ولولي. ډېر داسې ځوانان او افراد او اشخاص شته چې د دغې رشتې نه په استفادې سره د خپلو ستونزو تداوي وکړي. یعنی ارواپوه ته ورتګ او د درملنې او د ارواپوهنې له درملنو نه د ګټې اخیستنې په موخه درملنو ته اقدام وکړي یا مینه وښیي یا علاقه وښیي. دا یو حقیقت ده چې زه بیخي په ډېر جدي انداز دا ویلی شم چې داسې یوه کیسه روانه ده. یو دا مورد ده دوستانو. دویم، ارزونه او نظارت د ارواپوهنې په چارو، د ارواپوهنې په کړنو، د ارواپوهانو په کړنو د جواز په اخیستنه په دې شیانو ستل ده. په ټوله نړۍ کې د ارواپوهنې سازمانونه، بنسټونه او ادارې شته په ټوله کې چې هغه په هغه ټولنه کې په دولتي شکل او په صنفي شکل د ارواپوهانو چارې نظارت کوي. لکه د بیلګې په ډول په امریکا کې APA ده، د امریکایانو د ارواپوهانو ټولنه، چې په ټول امریکا کې
د ارواپوهانو چارې نظارت کوي، هغوی ته آثار لیکي، هغوی ته تحقیقات کوي، هغوی ته د تشخیص او د پیژندنې په برخه کې آثار او محتوا تولیدوي او ټول ارواپوهان په امریکا کې او په ټوله نړۍ کې له دغه بنسټ نه تقلید کوي، د ما په شمول. او دا تر ټولو معتبره بنسټ او نهاد ده په دنیا کې. همداسې په هر هیواد کې هر هیواد خپله د ارواپوهانو اتحادیې یا انجمنونه لري او بیا دغه چارې لکه د حقوقدانانو د انجمن په وسیله نظارت کیږي، جواز ورکوي، نظارت کوي، کله کله چې ستونزې پیښیږي هغه حل کوي، لکه د وکیلانو او د موکلینو ترمنځ چې ستونزه پیښیږي بیا انجمن حلوي. اما په افغانستان کې دغه انجمن، دغسې یوه ښه اتحادیه، دغسې یو دولتي بنسټ، دغسې یو صنفي بنسټ نسته چې د دوی له کارونو نه نظارت وکړي او د دوی کار وارزوي له بده مرغه. دریم مورد د درملنې مسله ده. په افغانستان کې هم ارواپوهان تر یوې کچې او هم عام خلک، یعنی د درملنې غوښتونکي ډېر عمیق مخته نه ځي. یعنی ډېر مراجعین موږ ته وخت نه وخت په سلګونو کامنټونه اخلو. ټول خلک غواړي چې په کامنټ کې جواب سي، په مسنجر کې ستونزې حل سي، د سړک په سر ستونزې حل سي. یو ورځ لاره بنده سوې وه، ټرافیک لاره بنده کړې وه، نو زه په یوه خوا کې ولاړم، دا لاره په بله خوا کې بنده وه. نو دا کوم ځای کې چې له غیر خوا لاره بنده وه، دلته د ټرافیک ولاړ ده. ما دا ټرافیک ته ورته ویلې، مالې استاد، مالې پولیس ته مې ورته ویلې، مالې سربازه، دا لاره ولې بنده ده، څه کیسه ده؟ وایي خو بس استاد د ما په شمول ټول لیونیان دي. زه یې وپېژندلم، موږ د تداوي نه کړلو. نو چې یو ټرافیک تا ته د سړک په سر وایي، د جادې په سر، چې موږ د تداوي نه کړلو، نو تاسو څه فکر کوئ چې د دې علم په اړوند د خلکو باور څه ده؟ یعنی آیا د سړک په سر د تلویزیون له لارې، د رادیو له لارې، د فیسبوک له لارې، د انستاګرام له لارې څوک تداوي کیږي؟ او که تداوي یوه تخصصي مسله ده، موږ باید کینو 40 دقیقې 45 دقیقې له ارواپوه سره کینو او جلسه واخلو، په متواتر ډول یې واخلو. ډېر خلک غواړي چې په مسج کې مشکل حل سي. استاد یوه مشوره راکړه، غاټه قصه به یې درته شروع کړي، اخر کې به درته وایي چې یوه مشوره غواړم. طلاق اخلي، د طلاق غاټه مسله ده، تاوتریخوالی د مرګ سوی ده، په کورنۍ کې ډېرې غټې پیښې سوي دي، جنسي تاوتریخوالی سوی ده، مور یې مړه سوی ده، سوک پیدا سوی، ډپریشن پیدا سوی، دی په مسنجر کې په دوه خطو کې غواړي چې تداوي یې وکړي. دا مسله سته او ما لیدلې په کراتو، دا یو بل مشکل ده. بله مسله د تعصبونو مسله ده. په افغانستان کې د رشتو ترمنځ ځینې تعصبي، تنګ نظرانه او د خنډ ایجادولو روحیه سته په هر رشته کې چې تاسو ګورئ. که تاسو په هنر کې وګورئ، د ډېرو سندرغاړو په وړاندې، د هنرمندانو په وړاندې خنډ جوړیږي. که تاسو په ورزش کې وګورئ، د ډېرو ورزشکارانو په وړاندې خنډونه پیدا کېږي، جوړیږي. که هغه په کرکټ کې دي، که په فوټبال کې دي، که په وزلوبه کې دي، که په نیزه جنګۍ کې دي، هر لوبه کې که تاسو ووینئ، زموږ هیوادوال هڅه کوي چې زموږ نور هیوادوال چې په یو برخه کې دي، که هغه په هنر کې دي، که هغه په اقتصاد کې دي، که هغه په ورزش کې دي، که هغه په علمي تخصصي رشتو کې دي، کوشش کوي چې دغه د پورته کېدو ته پرې نه دی او زر یې د پښې راکش کړي او حاشیې ته یې کړي. دغه مورد هم متاسفانه په افغانستان کې سته او دا مسله د ارواپوهنې په برید هم سته. یعنی ډېر ځله موږ د کوډګرو په وسیله، د ځینو تعویضګرو په وسیله، کله کله د ځینو ډاکټر صاحبانو په وسیله، کله کله د نشهیي توکو د مافیا په وسیله، کله کله د ځینو هغو ملایانو په وسیله چې له دین نه سمه پوهه نه لري او صرف یو دوه کتاب یې ویلي دي، د پېښور رازیړ یو څو خلاصې شروط صلات یې ویلي دي او باقي له دین نه آګاهي نه لري، د هغوی په وسیله او د ځینو عامو خلکو په وسیله چې سنتي خلک دي، فرهنګي خلک دي، د ارواپوهنې په وړاندې خنډونه جوړیږي. کیدای شي تاسو ته پوښتنه پیدا شوي چې د نشهیي توکو مافیا څنګه موږ ته خنډ جوړوي. هغه موږ ته ځکه خنډ جوړوي دوستانو که موږ په یوه ټولنه کې شتون ولرو او اروایي ناروغان تداوي کړو،
بیا هغه اروایي ناروغان یا هغه غمجن خلک هغه خفه خلک بیا نشي توکو ته مخه نه کوي. که موږ به تداوي کړي بېرته به خپل ژوند ته به هم بېرته کاږلي. اما که موږ ژوند ته راونه کاږو هغه په خپل سر ځي نشي توکو ته او د نشي توکو د مافیا کار پرې جوړېږي. دغه خنډونه هم له بده مرغه په افغانستان کې شته. یو بل مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم، په افغانستان کې موږ د ارواپوهانو اتحادیه نه لرو. که څه هم ځینې خلک ادعا کوي ځای ځای چې زه د ارواپوهنې د اتحادیې مشر یم او زه یم، اما په ټوله کې متفق العلیه داسې بنسټ او نهاد نشته چې د ارواپوهانو د ټولو ارواپوهانو په خوښه او هغه دوی منلی او هغه واقعي او عملي کار وکړي او اغیز هم په ټولنه کې پاتې شوي. بل مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو، هغه یوازې د لیسانس مسله ده. په افغانستان کې موږ یوازې د لیسانس تر کچې ارواپوهان تربیه کوو او دا ډیره کمزوری د کمزورتیا ټکی او نښه ده. موږ که وکولی شو چې د ماسترۍ په تر بریده د دکترا تر بریده همداسې نور پراخ تخصصي کارونه ترسره کو، سوپرویژن رامنځته کو، نور برنامې د ظرفیت د لوړولو په خاطر رامنځته کو، دکترا او ماسترین په خوا کې رامنځته کو، په پوهنتونونو کې ټولو پوهنتونونو کې د ارواپوهنې رشتې رامنځته کو، لیسانس تر کچې بیا موږ سره کومک کولی شي په هر ولایت او په هره سیمه کې، چې دا هم زموږ د ټولنې یو مشکل ده متاسفانه. وروستی مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو، هغه زموږ ځینې کلتورونه، ځینې باورونه او ځینې عقاید او ځینې عقیدتي مسایل دي. باور زموږ په ټولنه کې دا ده چې اروایي ناروغ یعنی چې نه جوړېږي، اروایي ناروغ چې یعنې زیارت ته بوځه، اروایي ناروغ چې باید شویست ورته وکړي، تعویض ورته واخلي، دا ورته وکړي، هغه ورته وکړي. او ځینې کلتوري مسایل دي چې تر اوسه پورې هغه په اصطلاح کلتور سوې نه ده، ارواپوهنه موډ سوې نه ده، دستور سوې نه ده، رواج سوې نه ده. او ځینې خلک په دې فکر کوي چې موږ که اروایي ستونزې پیدا کړو موږ باید ذکر وکړو، که اروایي ستونزې پیدا کړو موږ باید عبادت وکړو او دا وکړو هغه وکړو. دا ښه خبره ده، موږ په دې برخه کې ستونزه نه لرو. موږ هم د دې توصیه کوو چې وخت نا وخت د عباداتو او د ذکر او د په ځینو مواردو کې استغفار او ورته نور مسایل عبادي کړنې موږ سره ډېره مرسته کولی شي، ډېر کومک را سره کولی شي. اما ځینې ناروغۍ داسې دي چې هغه باید په مسلکي ډول تخصصي ډول تداوي شي. یعنی د ماشوم پیدا کېدل که احیانا سیزارین ته ضرورت ولري، که تاسو په هغه ته که تاسو 1 میلیون شویست هم ورکړئ هغه ماشوم مري. تاسو باید نستونې راپورته کوي او چاړه د مور په ګېډه کش کوي تر څو هغه ماشوم له ګېډې نه په دغه بله لاره راوباسئ، که نه مري. دغه هغه ستونزې دي، هغه ربړې دي چې د افغانستان د ارواپوهنې په وړاندې شته او زه په دې هیله یم چې یو وخت به دا ستونزې او خدای وکړي چې یو وخت دا ستونزې حل شي. مننه.